افغان حکومت پر کابل پوهنتون د برید طرحه کوونکی نیولی او دفاع وزارت وایي کندهار کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. سلام لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دوه تازه خبرونه راسره وګورئ. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرحه کوونکی نیولی دی. دغه خبره ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کړې ده. ښاغلی صالح وایي د برید طرح داسې یو کس دی چې 3 کاله یې شریعتو پوهنځی لوستی او وروسته د حقاني شبکې د یوه غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. نوموړي زیاته کړې کومو کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه درلودل، لکه داعش، حزب التحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلي د برید طرح د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل په لوچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ښاغلي صالح دا خبره حقیقت نه لري او دا ادعا یې د حکومت لخوا د خلکو د تیریستلو هڅه بللې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 16 وسلوال مخالفان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. وزارت نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویل چې دغه وسلوال په ژړۍ، پنجوایي، میوند، میانشین او شولي کوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 13 میله وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت ته چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي.